د مصر اهرامونه. سره له دې چې د مصر د اهرامونو جوړښت یوه معما ده او څوک سم نه پوهیږي چې په کومه طریقه جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ د مصر اهرامونه په خپل اوسني شکل هم نه وو. دوی د خپل جوړښت په لومړني سر کې تک سپین او ځلېدونکي وو، داسې چې په توره تیاره کې به هم سپین معلومېدل. د زرګونو کالو لمرونو، بارانونو، بادونو، جنګونو، مطلب سړو او تودو دغسې کړل. د مصر اهرامونه څنګه جوړ شول؟ دا اهرامونه 4580 کاله مخکې جوړ شوي دي او 3800 کاله د مصر اهرامونه د نړۍ تر ټولو جګ تعمیر بلل کېدل. 130 متره جګوالی لري. د دې وزن 6 میلیونه ټنه دی. تر ټولو غټه ډبره چې د پاچا د سالون لپاره پکې کارول شوې ده هغه تقریبا 80 ټنه ده، یعنی 80,000 کیلوګرامه. دا ډبره د 800 کیلومتره لرې منطقې اسوان څخه راوړل شوې ده. آیا تاسو پوهیږئ چې د اهرام هره ډبره یا تیږه د 2000 کیلوګرامو څخه تر 80,000 کیلوګرامو پورې وزن لري؟ او دا اهرامونه د 20 کالو په جریان کې جوړ شوي دي. که موږ د اوسني عصر په اړه فکر وکړو، 20,000 کیلوګرامه ډبرې ډیر سخت او مشکل کار دی چې موږ هغه په دومره بهترینه او پرمختللې ټکنالوژۍ سره هم هغه ډبرې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال او ولیږو. څنګه یې 80,000 کیلوګرامه ډبرې بغیر د ټکنالوژۍ انتقال کړي دي؟ عجیبه ده. د پوهانو په نظر کېدای شي فضایي مخلوق د هغوی سره مرسته کړې وي. او جالبه دا ده هغه ډبرې چې په اهرامونو کې کارول شوې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نه دي پیدا شوې او نه به پیدا شي. د پوهانو په وینا د اهرامونو په شان ډبرې هیڅ نه دي پاتې شوې. که تاسو د ژمي په شپو کې د مصر اهرامونو ته وګورئ، 3 ستوري د انلیما، منتیکا، الانتیکا په نومونو په دقیق ډول د مصر د اهرامونو په سر د هر یو د پاسه قرار لري او لیدل کیږي. څنګه 4580 کاله پخوا څوک د جغرافیې په علم پوهېدل؟ اما د تعجب ځای دی، کېدای شي په دې پوهیږئ چې مصر یو ګرم هیواد دی او د هغوی اهرامونه په دښته کې قرار لري، نو حتمي هوا ګرمه ده. خو د اهرام دننه تل د تودوخې درجه 20 درجې سانتیګراد ده چې د نړۍ تر ټولو آرامه او راحت ترینه سیمه یا ځای ګڼل کیږي. اهرامونه د تمدن له اسرارو ډک جوړښتونه. د مصر اهرامونه د نړۍ له هغو جوړښتونو څخه دي چې د بشري تخیل، علم او هنر لوی لاسته راوړنې ښکاره کوي. دا اهرامونه نه یوازې د مصر د فرعونیانو د ځواک او شتمنۍ نښه ده، بلکې د نړۍ د تمدن د پرمختګ یوه تاریخي هنداره هم ده. دلته به د اهرامونو په اړه تاسو ته ځینې حیرانوونکي حقایق وړاندې کړو. د لویو ډبرو معجزه. اهرامونه له میلیونونو ډبرو جوړ شوي دي چې هره ډبره شاوخوا 2.5 ټنه وزن لري. دا د انسان لپاره دومره لویه ستونزه وه چې دا ډول ډبرې پرې کړي، انتقال کړي او په خورا دقیق ډول ځای پر ځای کړي. حیرانوونکې خبره دا ده چې اهرامونه دومره دقیق جوړ شوي چې ساینس پوهان یې جوړولو ته حیران پاتې دي. د خدایانو کور یا فرعونیانو. مصریان باور درلود چې فرعونیان خدایانو ته نږدې مخلوقات دي او په اهرامونو کې د هغوی روحاني سفر لپاره د تلپاتې ژوند کور جوړ کړی. د فرعونیانو مړي په ځانګړي ډول مومیایي کېدل او د اهرامونو دننه په ځانګړو قبرونو کې ایښودل کېدل. د اهرامونو دننه پټ رازونه. د اهرامونو دننه خونه، تونلونه او لارې داسې جوړې شوې چې تر ننه هم ډېرې
د علم لپاره معما پاتې شوې. ځینې لارې د خدایانو د درناوي لپاره جوړې وې، ځینې د فرعونیانو د شتمنۍ پټولو لپاره او ځینې ممکن د مجرمینو د مخنیوي لپاره. د وخت پر وړاندې مقاومت. د خوفو لوی اهرام چې شاوخوا 4500 کاله زوړ دی، د نړۍ د لرغونو 7 عجایبو څخه یوازینی دی چې لا هم په ښه حالت کې پاتې دی. دا جوړښت په داسې مهارت سره جوړ شوی چې د زلزلې، بادونو او شګو طوفانونو پر وړاندې مقاومت کړی. د سپوږمۍ او لمر ترمنځ اړیکه. اهرامونه داسې ترتیب شوي چې د لمر د حرکت سره سم د ورځې او شپې پر مهال د ځانګړو سیوري انعکاس کوي. ساینسپوهان باور لري چې دا ترتیب د مصریانو د ستورپوهنې ژورې مطالعې ښکارندوی دی. د مړیو د ساتنې حیرانوونکې ټکنالوژي. مصریان د فرعونانو مړي په داسې ډول مومیایي کول چې زرګونه کلونه وروسته یې هم جسدونه خوندي پاتې دي. د مومیایي کولو دغه تخنیک تر اوسه هم د پوهانو لپاره د مطالعې موضوع ده. د انسان او حیوان ترکیب. ابوالهول. د اهرامونو ترڅنګ د ابوالهول مشهور مجسمه هم موقعیت لري چې د زمري بدن او د انسان سر لري. دا مجسمه د انسان د ځواک او عقل نښه ګڼل کیږي او داسې ګڼل کېدل چې د فرعونیانو ساتنه کوي. د اهرامونو جوړولو نظریې. د اهرامونو د جوړولو د څرنګوالي په اړه بېلابېلې نظریې شتون لري. ځینې پوهان باور لري چې د ډبرو لپاره د خښتو ریلونه کارول شوي، ځینې د پیاوړو وسیلو یادونه کوي او ځینې د فضایي مخلوقاتو کار بولي. خو تر ننه د اهرامونو د جوړولو حقیقي طریقه یو راز پاتې ده. د اهرامونو په دننه کې داسې لارې او خونې شتون لري چې د نن ورځې ټکنالوژۍ سره هم په دې خلک نه دي توانېدلي چې په دې باندې پوه شي. ځینې خونې په داسې ډول تړل شوې چې موندل یې ممکن نه دي. د نړۍ سیلانیانو لپاره حیرانتیا. نن ورځ د مصر اهرامونه د نړۍ له هغو تاریخي ځایونو څخه دي چې هر کال میلیونونه سیلانیان یې د لیدلو لپاره ورځي. سیلانیان د دې ځای د ښکلا، هنر او تاریخ په لیدو حیرانېږي. د فضایي څېړنو د ځانګړو وسایلو جوړونکې کمپنۍ سپیس ایکس مشر ښاغلی ماسک پر ټویټر لیکلي وو چې دی هغه نظر تاییدوي چې وایي فضایي مخلوقاتو د دې سترو لرغونو آثارو په جوړولو کې برخه لرله. خو د مصر د نړیوالې همکارۍ وزیر رانیا المشاط د هغه دا څرګندونې په بشپړه توګه رد کړې او ویلي دي چې د اهرامونو د جوړونکو هدیرې د ماسک د دې خبرې د ناسم ثابتېدو لپاره یو لوی دلیل کېدای شي. لرغونپوهان وایي د هغو کاریګرو قبرونه چې په 1990 کلونو کې کشف شول په قاطعیت دا ښیي چې دا په زړه پورې ودانۍ پخوانیو مصریانو جوړې کړې دي. د امریکا په ټکنالوژۍ برخه کې لوی پانګوال ایلان ماسک پر ټویټر لیکلی وو اهرامونه فضایي مخلوقات جوړ کړي دي. د هغه دا ټویټ څه باندې 4 ځله بیا ریټویټ شوی وو. په مصر کې څه باندې 100 اهرامونه شته. د اهرامونو ډیره برخه د فرعوني کورنۍ پاچایانو لپاره د قبرونو په توګه جوړ شوي دي. لنډه دا چې د مصر اهرامونه د بشریت د تخلیقي ځواک بېسارې بیلګه ده. دا جوړښتونه نه یوازې د فرعونیانو د واکمنۍ نښه ده بلکې د انسان د پوهې، هنر او عقیدې ژوروالی هم ښیي. د اهرامونو سفر زموږ د خپل تمدن د زده کړې لپاره یوه حیرانوونکې او ارزښتناکه تجربه ده. که دا معلومات مو خوښ شوي وي نو ویډیو حتما لایک کړئ. د نورو ګټورو په زړه پورو او حیرانوونکو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.